بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وطنوالو، افغانانو، ورونو، خویندو د نړۍ په هر کونج کې سیاستئ، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دغه پوسټر تاسې وینئ د سولې د ذهنیت په سلسله کې او د افغانستان د اړتیاو وړتیاو پروګرامو په سلسله کې یو 40م پروګرام ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. او د ما سره محترم ورور لودین صاحب هم حاضر ده. لودین صاحب تاسو ته هم خاص سلامونه وړاندې کوم او پروګرام به په ورو ورو شروع کړو. ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلامونه او د دې لارې نه ټولو وطنوالو ته سلامونه او نیکې هیلې او امیدوار یم چې ورځې په صحت او سلامتي سره پیل کړي او هغه چې ورځ آخر ته رسولي په خیر رسولي. ما برای رشد فردی و تعمیر ذهنیت صلح در این پروگرام ها با هم هستیم و می‌خواهیم که چیزی که در توان ماست او را با هموطنان خود شریک بسازیم و این سلسله را انشاءالله تا توان ماست زیرا به ادامه خواهد دادیم. ډیره مننه درانه صاحب. ډیره مننه د تاسو هم دوستای محترم هموطنای عزیز به پروگرام 41 در سلسله ذهنیت سازی صلح شما را خوش آمدید میگیم. خدا کنه چند لحظه که همراه ما هستین از این پروگرام لذت ببرین و نظریات و برداشته خود همراه ما شریک بسازین و در این وقت این پروگرام در صفحات اجتماعی خود شریک هم بسازین. لودین سے به او اشاره کرد پروگرام امروز در سلسله رشد فردی ما درباره تعیین و حصول اهداف گپ میزنیم و موضوع را لودین سے به اجازه شما سلایدهای خود شریک میسازیم که ما را هدایت کنه که چه قسم پیش بریم. مهربانی. دوستانو لکه چې تاسو په دغه سلاید کې وینئ موږ په دې باندې ډېرې خبرې کړې چې انسان له ابتدا نه د محتاجي په ساحه کې وجود لري او بعد له دې نه چې دوی له ځینو خنډو نه عبور وکړي کولی شي د خودکفایي او بلوغ ساحې ته لاړ شي او که نور خنډونو نه هم عبور وکړي او یو ګذر وکړي د هغو نه دوی کولی شي چې د فلاح او سلام ساحې ته ورسیږي. موږ په څېړنو کې دې نتیجې ته رسېدلي یو چې هغه خلک چې دوی په منظم ډول باندې خپل مقصد د ژوند ورته معلوم وي او مقصد ته د رسېدو لپاره مسلسل ډول اهداف تعیینوي او هغه حاصلوي، دوی ډېر زر دغه سفر کې دوی تللی شي له یوې ساحې نه بلې ته او بلې ته. نو دغه سلسله کې موږ وویلې چې دغه هدف تعیین او د هدف حصول ډېر مهم رول لري د انسان په وده کې او د ټولنې په وده کې. نو د دې لپاره چې په دغه ساحه کې لږ زره نور هم هغه د موږ حافظه را ژوندۍ شي، موږ په پخواني پروګرامو کې وویلې چې که موږ تصمیم ونیسو او پرېکړه وکړو چې په کومو ساحو کې موږ خپل اهداف تعیین کړو، موږ وویلې چې دغه شپږ ساحې ډېرې مهمې دي په دغو کې وکړو. د کار، مسلک او وظیفې په باره کې، د اړیکو د ودې اهداف، د زده کړو او تحصیل اهداف، د ثروت د ودې اهداف، د مهارتونو د روزنې اهداف او د چاپیریال د ښه کېدو اهداف. دغه ساحه کې موږ دغه د چاپیریال باره کې موږ څو پروګرام جوړ کړي وو. نو په دغه بل کلیدي سلاید ته که وګورو لودین صاحب په دې باندې تو وغږېږي چې د محیط او هغه د موږ پیامد او نتیجې په څه رقم سره اړیکې لري. ډېره مننه درانه صاحب. د موږ موضوع نن د دغه سلاید سره او تیر سلاید سره ډېرې اړیکې لري. موږ د دغه مرکزي څلورو دایرو دوه طرفه ته چاپیریال وینو او په مرکز کې موږ
ځای لرو د موږ هغه برخه چې زیاتره ذهني برخه ده او بیا د محیط نه څنګه متاثره کیږي ځکه چې موږ انسانان د خپلو حسي غړو له لارې نه له محیط یا چاپیریال سره اړیکه لرو او همدارنګه موږ د خپل ذهني تفکر او احساساتو په نتیجه کې د دغه چاپیریال په بنسټونو باندې موږ عمل یا اجراءات کوو د هر عمل مقابل کې پس له تحلیل او تجزیه نه د عکس العمل یا یو پیامد او نتیجه د موږ دغه محیط برخه ګرځي نو په عام ډول باندې کله چې ماشومان مخکې سلاید کې د محتاجي دورې یادونه اوسه کله چې ماشوم په دنیا کې ترازی د خپل چاپیریال نه دوی نمونې اخلي باورونه عقیدې او د ژوند کولو نقشې په ذهن کې تثبیتېږي او بالاخره فکرونه دغه په بنیاد باندې جوړیږي بیا فکرونه په خپل باورونو او نقشو باندې هم اثر لري د طرفه فکرونه معمولا احساسات او هیجانات او عاطفه د موږ او تاسو د ننه د بدن او د باندې حالاتو سره متحرک کیږي او د فکر او احساس په نتیجه کې عمل او اقدام ته موږ او تاسو مخه کوو د موږ هر اقدام یا هر رفتار یا هر عمل د باندې په چاپیریال کې یو نتیجه او یو پیامد لري دغه نتیجه او پیامد د همدې محیط برخه ګرځي نو که چیرې موږ په داسې محیط کې ژوند کوو چې هلته د محتاجي شرایط ډیر برابر دي او ټولنه په محتاجي کې ساتل شوي نو هغه همدارنګه بیرته په یو دوران کې داخليږي څنګه کېدای شي چې له دغه معیوبه دوران نه چې همیشه یو ټولنه یا خلک په یو محتاجي دوره کې ساتي له دې نه څنګه ووځو د موږ دغه پروګرام د رشد او د سولې د زینت لپاره ترتیب شوی ده چې موږ مثلا مخکې یادواري وسوه چې موږ باید د ژوند مقاصد ولرو یا جوړ کو ځان ته په طبیعي چاپیریال کې اکثره شیان د مقصد په لور حرکت کوي هره ورځ لمر راخیږي د یو مقصد په لور خپل پیغام را لیږي خپل اثرات چې په مخ د ځمکې باندې او بیرته راځي شپه هم چې راځي یو خپل پیغام هم لري خپل تاثیرات هم لري معمولا دا په یو دوران کې د ښېګڼو او د ژوندګي د رشد لپاره دي که موږ هر څومره ورسره هماهنګ سو نو له دې دورانونو سره له دې طبیعي چاپیریال سره نو د موږ د ژوند نتایج به ښیي په هر صورت خبرې اوږدې نه سي دغه حلقه هر څوک یې لري هیڅ څوک د دې حلقې نه د باندې نه ده له وړکینې نه نیولې حال د مرګ تر حده پورې او همدغه نقشه تقریبا د نفس نقشه ده نفس په دغه ځای کې ده زه خو په دې باور لرم چې د موږ نفس په همدغه ځای کې ده او همدغه ځای بالاخره هغه عملنامه کې ثبت چې د موږ باورونه څنګه دي د موږ فکرونه څنګه جوړ شوي احساسات او اعمال معمولا په موږ په اسلامي دین کې د آمنو وعاملو الصالحات دوه برخې چې دا ښي خوا او دا بله برخه ده زموږ احساسات او اعمال دا ډیر زیات تلل کیږي خو د چی شي په بنیاد باندې د باورونو د پندارونو په بنیاد په هر صورت مخته به زو درانه صاحب نو موږ تیر پروګرام کې ویلې چې یو نفر په نوم د تامس لنارد یو دغه چاپیریال چې موږ د راتاو ده د په نو برخو تقسیم کړی او ویلي دي چې که چېرته حس وکړو چې زه په دغه منځ د دایرې په منځ کې یم نو اوله دایره چې د ما اطراف تشکیل کړی دا ذهني محیط ده ذهني چاپیریال ده او دغه ذهني چاپیریال په دغه نورو اتو چاپیریالو باندې مستقیم تاثیر لري د ذهني چاپیریال نه وروسته بدني چاپیریال ده نفسي معنوي طبیعي فزیکي مالی شبکي د اړیکو دغه ټول یو د بل سره ارتباط لري او ټول ذهني چاپیریال باندې له تاثیر لاندې راځي او موږ وویل چې ذهني محیط د موږ دغه شیان دي چې تاثیر پرې کوي د موږ ذهن د دغو شیانو نتیجه ده
اول کورنۍ د والدین او کورنۍ د لویانو افکار او طرز د لید د کلي او جومات د کلي مشران څخه فکر کوي په جومات کې د ملا افکار او طرز د لید شي ده هغه ښوونیز نهادونه چې په ټولنه کې دي د هغو د تدریس نصاب د ښوونکو افکار او طرز دید او د مدرسې او مسجد د دوی نصاب او د علماو تفسیر او افکار په ټولنه کې مطبوعات د چاپ شویو کتابونو او اخبارونو محتویات یو خلکو چې سواد لري رسنۍ د رادیو تلویزیون انټرنیټ او ټولنیزو پاڼو محتویات او ټولنه ټولنیز تنظیمونه او بنسټونه او داسې نور دا د موږ ذهن تشکیلوي بیا موږ ویلې چې موږ څه رقم سره په خپل ذهن باندې تاثیر کولی شو او کوم شیان دي کوم محرکات دي چې مهم دي چې موږ وپوهیږو چې دغه خپل ذهن څخه تر خپل تاثیر تر خپل کنټرول لاندې راولو په هغه کې موږ ویلې چې دغه اته شیان مهم دي آگاهی او پوهه نیت حسن نیت ورته وایو دې ته تعهد او التزام انضباط د افکارو او باورونو نقدي څېړنه موږ ویلې چې باید همیشه یو نقد پرې وکړو چې دغه فکر د موږ په ذهن کې چې موجود ده دا موږ د توانمندي طرف ته بیایي او که یو خنډ راته پیدا کوي په مقصد باندې ژوند کول د ذهن د جوړولو د محرکاتو دغه کنټرول هغه پخواني اته شیان چې موږ ویلې او د ذهن پاک ساتل موږ په دې باندې لودین صاحب ډېر وغږېدو په تېر پروګرام کې ډېر وخت به نه پرې نیسو یو مهم شی چې په دې باره کې ووایو هغه دا ده چې هر کار چې د موږ په محیط کې کیږي دغه د ذهن د موږ داخلي نقشه ده او هر شی چې موږ په خارج د موږ نه د باندې د موږ په ژوند کې ظهور کوي دغه د باطني نقشې نتیجه ده که دغه نقشه غلطه وي د باندې محیط هم غلط راځي که نقشه درسته وي د باندې محیط هم صحیح راځي دغه اړیکه او ارتباط ډېر مهم ده او د دې لپاره چې بیګا لودین صاحب کې د تا په زړه موږ ویلې چې دغه ذهن په بدن کې موجود ده او نن به موږ د بدن په محیط باندې خبرې کوو ما ویل زه به یو سوال مطرح کړم نو دوستان که غوږ نیولی دلته د کامنټونه وکړي د دغه سوال لپاره زه سوال کوم چې دغه د موږ ذهن د بدن په کوم ځای کې موجود ده د دې لپاره زه یو سوال کوم خلک فکر کوي چې د موږ په مغزو کې ده ځینې خلک فکر کوي چې د موږ په زړه کې ده ځینې خلک فکر کوي چې په بدن کې تیت ده اما لودین صاحب زه به دغه یو سوال وکړم وپوهېدی یو سوال به زه وکړم که سترګې دوستان که سترګې پټې کړي لودین صاحب ته هم که سترګې پټې کړي وپوهېدی او سترګې پټې کړه اوس په خپل ذهن کې یو کتاب خپل ذهن کې ونیسه مثلا قرآن کریم یا یو بل مهم کتاب فکر کې ونیسه او اوس په فکر کې د نیولې ده په ګوته باندې اشاره ورته وکړه چې هغه چیرته ده په ګوته باندې اشاره ورته وکړه چې هغه کتاب چې تا په ذهن کې نیولې چیرته ده اوس لودین صاحب ته خو راسره غږېدی چې نور دوستان خو نه وینو کوم ځای کې دی پیدا کړي کتاب نو زما به ښکارېږي که نه به ښکارېږي ما پیدا کړه دا کتاب دې پیدا کړ اما په فکر کې نه و که نه ګوته داسې ورته ونیوله فکر سر ته دې ګوتې ونه نیوله زړه ته دې ګوتې ونه نیوله د بدن نه د باندې وجود ته د ګوتې ونیوله نو د ذهن دغسې یو مغلق شی ده د موږ لپاره تنها په بدن کې نه ده ذهن د موږ نه د باندې موجود لري او دا ذهن داسې موږ یې داسې تاو کړي یو چې د هغه نه خلاصون نشته تنها موږ د هغه شکل د هغه صفایي او پاکوالی موږ کنټرولولی شو
یوه خبره به دا وکړو چې د موږ ذهن چې تاسو دا سوال مطرح کړ که څوک یې وانه تا د یو غړي د حسي غړي د پټولو حکم وکړ چې سترګې پټې کړي که نه که غوږ هم سي او بل حسي غړی ده دا هم داسې حالت ته رسېدلی وي چې تا غږ یې نه وای اورېدلی نو دا پوښتنه وړاندې نه تله اصلا د دې ځواب یا د دې هغه ذهني منظره سي دلته تشکیل سي دا نه وه له دې نه معلومیږي چې د موږ بدن داسې جوړ سوی چې د دې باندې محیط سره د ننه محیط یو د بل سره اړیکې لري خصوصا د حواسو په واسطه باندې زموږ بدن هغه حسي غړي چې د باندې محیط چاپیریال سره اثر لري د ننه محیط ته څنګه احوال وړي او هغه نقشه هلته د کیفیت په شکل باندې د باندې محیط اکثرا اجسام دي حوادث دي او پیښې دي آب و هوا ده رڼا ده قوه د جاذبې ده بعضې شیان لیدل کېږي بعضې نه لیدل کېږي اما د بدن ځینې غړي هغه په روښانه توګه باندې نقلوي او ځینې غړي دي چې موږ پرې خبرېږو نه خو له د باندې محیط سره خپل اړیکې ساتي او د موږ د بدن دننه چاپیریال هغه بیلانس چې ورته تعین سوی هغه ساتنه کېږي ځکه د موږ دننه چاپیریال بیخي د باندې چاپیریال شان نه ده ځکه دا خپل خاص چاپیریال لري د انسان د زندگی د بدن او د ذهن چاپیریال هغه برخه ده چې د باندې محیط سره ډېرې اړیکې لري تا یادونه وکړه چې د موږ د ټولنیز که چیرې دا لږ مشخص کړو چې د موږ د ټولنیزو مناسباتو او اړیکو چاپیریال د موږ د ذهن د نقشې انعکاس جوړوي در حال چې د باندې چاپیریال کې ځینې طبیعي شیان هم شته چې هغه د موږ د ذهن تاثیر لاندې نه دي لکه دا طبیعي مناسبات چې دي چې دا شپه ورځ ده قوه د جاذبې ده باد ده رڼا ده درجه د حرارت کته پورته کېږي فصلونه دي یعنی د باندې ایکالوژیک د بایوسفیر یا د کائناتو حتی موږ سره اثر لري خو زموږ ذهن داسې یو عجیب غوندې خصوصیت هم لري چې هم ځان مطالعه کوی شي هم د باندې چاپیریال مطالعه کوی شي او هم حتی د ځمکې د کورې نه د باندې مسائل قابل د درک ورته کېږي درک کوي هغه څلور نعمتونه علودین صاحب موږ څو وارې په هغه باندې خبرې کړې چې خدای پاک تنها انسان ته ورکړي دي چې هغه آګاهي ده پوهه او آګاهي ده هغه خلاقیت او تصور د قدرت د تصور ایمیجینیشن هغه آزاد اراده ده خودمختاري او وجدان دغه څلور نعمتونه چې خدای پاک تنها انسان ته ورکړي دي دغه نه چې استفاده وشي هغه ذهني محیط باندې هم تر ډېر اندازې پورې کنټرول راوستی شي او په بدني محیط باندې هم راوستی شي موږ یې دلته تشریح کوو چې که دوستان غواړي د خپل ژوند لپاره اهداف تعیین کړي او د هغو د حصول په لاره کې ګامونه ږدي نو په دغه رقم سره دوی کولی شي چې په دغو ساحو کې دوی اهداف تعیین کړي او هغه لارې موږ ورښیو چې په څه رقم سره هغه حاصلې کړي مدیرانه صاحب یوه ډېره عمده خبره چې دغه د کلونه موږ او تاسو درس او تعلیم او د محیط د هر محیط کې چې رالوی سوي یو هلته مناسبات د موږ د ذهني نقشه جوړه کړې په غیر مستقیمه توګه هر یو مکتب لوستلی تخصصي برخې لوستلې دي مسلکي شیان یې کړي په نهادونو کې کار کړی خو متاسفانه یوه ډېره عمده برخه چې هغه مستقیما د هغه د مطالعې او د هغه د اثر باندې خبرې وشي هغه د موږ او تاسو د ذهن برخه ده چې دغه د ذهني برخه چې ډېره مهمه ده دې باندې خبرې نه کېږي د دې د جوړولو تعمیر دپاره اقدامات نه کېږي تا مخکې دغه سلاید کې موږ ګورو چې د ذهني محیط د ودې عوامل او هغه لارې چې په دا محیط پې جوړیږي کومه شیان دي مثلا آګاهي او پوهه یو عامه خبره ده هغه خو په کیمیا کې هم ده په بیولوژي کې هم ده په مهندسي کې هم ده په انجینري کې طبابت کې هم ده اما د ټولو انسانانو یو مشترک شی هغه آګاهي او پوهه د ذهن په باره کې تاسې د نیت خبر وکړه د موږ نیتونه
ډیر سطحي په تیریږي خلک، حتی په مانځه کې هم مشخص پیور پاک صاف نیت نه کیږي، بس یو معمولا خبره کیږي او د تعهد خبره دغه ټول یو د بل سره لکه یو اوبدلی حالت ته چې دغه ته ډېر توجه نه کیږي او نه لوستل کیږي. موږ تر اوسه پورې هم دغه جنجالونه چې دي د محیط او د چاپیریال یا د اړیکو له کوم ځای نه منشا اخلي؟ زموږ د ذهن د وضعیت نه منشا اخلي. نو دې کبله پکار ده چې د ذهن د تعمیر لپاره هغه څه چې ذهنونه پې تعمیریږي، مثلا موږ او تاسو د سولې د ذهنیت تعمیر چې پرون موږ او تاسو بحث ودرلود چې له دغه بحثونو نه څومره خلک ګوښه دي یا لرې دي یا موږ نه وي ورسره اشنا سوي یو، څومره مهم دي. نو که چیرې دغه ته توجه وشي او څلور خبرې تا یادې کړې چې د دې په اړه باندې د ټولو انسانانو لپاره که چارواکي دي، که مولوي صاحبان دي، دیني علما دي، د نورو علومو چښتنان دي، که دغه برخه جوړه شوه زموږ د زندگی حالت بدلیږي. او هغه اصلي بنیادی مرکز خلاصه کم اگر مرکز بنیادی که دار و مدار زندگی ما و روابط ما را در تمام ابعاد زندگی منظم میسازه او عبارت از ساختن ذهنیت‌های تعمیری است. ساختن ذهنیت‌های صلح‌آمیز است که نه تنها فیزیولوژی یا وظایف بدن ما به او خوش میشه یا آرامش پیدا میکنه، بلکه روابط اجتماعی ما و محیط بدنی ما و محیط اجتماعی ما هم و یا محیط روحانی ما هم درست میشه. بخیر ډیره مننه. تاسو اوس دغه د بدني محیط مسله راوړاندې کړه چې زموږ بدن هم زموږ د ذهن له تاثیر لاندې ده او اصلا بدني محیط تر ذهن وروسته مهم او اساسي چاپیریال ده او د موږ بدن د باورونو، افکارو، احساساتو د عملي کولو اصلي عامل ده. بدن نه وي دا نور شیان یعنې د بدن له لارې نه په طبیعت کې ظهور کوي دغه شیان. نو د دې لپاره چې موږ په یوه ساحه کې آګاهي ته پیدا کړو، مثلا یو نفر د موټر میخانیک ده، موټر ترمیموي وپیدا، د دې لپاره چې دی په موټر باندې پوه شي چې څه خل ترمیم شي، کوم ځای خراب ده، دی باید د موټر پرزو باندې ښه وارد وي چې دغه پرزې څه رقم سره یو د بل سره ارتباط لري او څه رقم سره جوړیږي، څه رقم سره څه خراب وي، څه خل ترمیم شي دا شیان. نو موږ غواړو دغه بدن هم چې ټول دغه یو حالت کې ده دغسې په ځینو پرزو باندې تقسیم. نو بدن 11 لوی او ډېر زیات واړه جهازونه لري. معلومدار دغه پروګرام د هدف د تعیین او د حصول په دغه ساحه کې موږ ډېر نسو پوهېږېدی، خو دغه 11 لوی جهازونه به موږ داسې په خلاصه ډول باندې تشریح کړو. او لودین صاحب د تا چون مسلک د بیولوژي ده، نو د تا په هغه پوهه په دې کې په دې باندې به موږ تکیه وکړو. نو اول جهاز به دلته وګورو، جهاز هاضمه. ډېره مننه. کوای شئ تاسو کې خپل هغه ټول د 11 به کو بیا به پرې وغږېږو: جهاز تنفسي، جهاز اسکلېتي، جهاز اعصاب، جهاز عضلاتي، جهاز جریان خون، جهاز اطراحیه یا دفع ادرار، جهاز تناسلی، جهاز لنفی، جهاز جلدی، جهاز غدوات داخلی تولید هورمون. دغه 11 جهازونه دي. نو اوس به پې لاړ شو چې که چېرته څوک غواړي د بدن په محیط کې هدف ونیسي، د ما زه باید د اهدافو د تعیین حصول لپاره وکړم. که هره میاشت یو هدف تعیین کړي چې مثلا دغه میاشت کې زه غواړم دغه خپل هاضمې جهاز ته توجه وکړم او هغه ښه شي، وده وکړي، برابر شي، صحت یې ښه شي. بله میاشت تنفسي، بله میاشت اسکلېتي، بله میاشت اعصاب و عضلاتي. نو په ظرف د یو کال کې به د دوی
د بدن صحت او سلامتي ډېره ښه وده وکړي. مهرباني وکړئ. په عام لحاظ باندې که چیرې تاسو د اهدافو برخه او همدارنګه د بدن جهازونه یاد کړل، د بدن محیط په عام ډول باندې که چیرې ووایو چې تنه دا جهازونه نه دي، اصلي کارونه بل ځای کې سرته رسیږي. په عام لحاظ باندې، په عمومي لحاظ باندې د انسان بدن یا د نورو ژوندیو موجوداتو بدن د یو نوع خاصو موادو نه جوړ شوی ده چې هغه ته پروتوپلازم وایي، یا د ژوند اوله ماده چې الله تعالی خلق کړې ده. او پروتوپلازم په وړو وړو واحدونو کې ځای په ځای شوی اول نظمونه چې هلته منځته راځي چې هغه حجرې یا سلول نومیږي. سلولونه مختلف شکلونه لري، مشابه حجرې سره یو ځای کېږي په لغتو حیواناتو کې، یا مثلا انسان کې چې عالی ترین موجود ده په مخ د ځمکې. دغه سلولونه مشابه حجرې سره یو ځای کېږي د مشخصو اهدافو د سرته رسولو لپاره، هغه نسج نومیږي، نسج یا ټیشو. مختلف انساج بیا سره یو ځای کېږي، یو عضو جوړوي یا ارګان. لکه مثلا د موږ او تاسو خوله په جهاز هاضمه کې یو ارګان ده، په دې کې مختلف غړي، مختلف اعضا یا مختلف انساج موجود دي. او مثلا مختلف انساج چې یو عضو جوړي بیا مختلفې اعضاوې سره یو ځای کېږي د یو هدف، د لوی هدف په لوري باندې، چې هغه بیا یو سیستم جوړوي. ځکه مختلف شیان چې په یو نظم کې رامنځته شي د یو هدف په لوري متحرک شي، هغه ته سیستم وایي. نو د انسان بدن کې مختلف سیستمونه رامنځته شوي چې د هاضمې جهاز چې د خولې نه شروع کېږي، مثلا ستونی ده، مرۍ ده، یا معده ده، وړې کولمې، لویې کولمې، او دې سره څنګ کې ځینې غدوات موجود دي. دا ټول په یو نظم کې د یو هدف په لوري باندې دلته یو ځای شوي. دغه هدف د خوړو هضم ده او مفید ضروري مواد چې د بدن د فعالیتونو لپاره پکار دي د هغه جذب د اضافي موادو بیرته محیط ته حواله کول دي. دا هاضمې جهاز تنها مستقل نشي کولی چې ټول کارونه سرته ورسوي، بلکې بعضې غدوات ورسره یو ځای دي په دې هضم کې دننه او لږ د باندې. مثلا خوله که چیرې موږ وګورو، په اول خوراکي مواد چې موږ انتخابوو، د موږ هدف باید د خپل بدن د حفاظت او د صحت هغه هدف کې موجود وي. سم خوراک انتخاب کو، که ناوړه خوراک انتخاب کو، اوله بدن یې نه اخلي، بیرته یې مستردوي. ځکه بدن د دې تشخیص لري چې که ناوړه خطرناک خواړه بدن ته داخل شي، هغه بیرته ردوي د استفراغ په شکل باندې، یا اسهالات رامنځته کېږي یا بدن کې حساسیت رامنځته کېږي. نو د هاضمې جهاز تنه خوله که چیرې موږ او تاسو بیان کو چې په دې کې څومره مسایل موجود دي. په دې کې غاښونه دي، ژبه ده، د خولې حدود دي، مثلا شونډې دي، شاته ستونی ده، یا نظم په دې کې څومره موجود ده. تنه یو مړۍ خواړه چې موږ او تاسو زدو یو، هلته ژبه کوم کار کوي، غاښونه کوم کار کوي، آخر کې څنګه شوټ کېږي، لعابه غدوات څنګه په دې باندې تویېږي او هغه نرموي، د خوړو خوند څنګه معلومیږي، او هغه وخت کې چې د خولې د کار هدف پوره شي، بیا څنګه یو حکم راځي چې تر څو هغه تیر شي یا بلع شي. دلته نه تنها د خولې د هاضمې جهاز، بلکې په دې کې نور جهازونه هم برخه اخلي. مثلا عصبي جهاز په دې کې برخه اخلي، چې اعصابو ته خبر لیږل کېږي دا څنګه خواړه دي د ذایقې له لارې نه، یا مثلا د دې لپاره چې دا ښه نرم شي، د تیرېدو یا د بلع قابلیت پیدا کړي، بیا حکم راځي چې دا د تیر شي. د تیرېدو په وخت کې د ستوني کې دوه لارې دي، یو د تنفسي جهاز او یو د هاضمې جهاز. د تنفسي جهاز لاره بندېږي او لاره لکه ترافیک غوندې، بالاخره هغه د هاضمې جهاز ته راهنمایي کېږي. یعنې دلته یو هدفمندي موجوده ده. دا موږ او تاسو مثلا
که دا جهازونه ټول نن نسو ویللی ځکه چې موضوع په هر جهاز باندې ډېرې خبرې کېږي، بیا تخصصي خلک خو په دې باندې ډېر کار کولی شي. نو دغه هضمي جهاز د موږ یو محیط ته دننه چې له د باندې محیط سره چاپېریال سره اړیکه لري، د باندې چاپېریال کې خواړه او غذا ده چې د خولې له لارې دې جهاز یا د موږ دننه بدن ته یا دننه چاپېریال ته لاره پیدا کوي. رښتیا هم ډېر یعنې هر یو لوی محیط ده چې په هغه باندې کېدای شي کتابونه ولیکل شي او لیکل شوي هم دي. دغه هر یو منتها زموږ هدف په دغه پروګرام کې دا ده چې که چېرته زموږ دوستان خپل هدفونه تعیني دغسې عمومي ډول باندې لکه د بدن هم لکه د موټر داسې ده، هغه پرزې خپل تنهایي سره کار نشي کولی، یو د بل سره چې یو مخصوص اړیکې پیدا کړي یو لوی ماشین ترې جوړ شي او کار کولی شي او یو هدف منځته راوستی شي. د بدن هم همدغسې ده. نو د دې لپاره چې دوستان وکولی شي دغه خپل بدن داسې قوي کړي لکه دا د ما شاته عکس چې وینه چې دوی سړي په اسانو باندې سپاره دي، بزکشي چاپاندازان دي، بزکشي کولی شي بدن د دوی دغسې قوي چې هغه شیان چې په ذهن کې موجود دي دوی عملي کولی شي. موږ خو ویلې چې ذهن باید لکه لودین صاحب چې اشاره ورته وکړه چې ذهن باید له حسنه شیانو نه ډک وي. وپوهېدې؟ نو هغه حسنه شیان چې په دنیا کې ظهور کوي د بدن له لارې یې کوي. که بدن ښه فعال وي، ښه منظم وي، هغه ټولې پرزې صحیح کار وکړي، نو دوی کولی شي چې ډېر زر نتیجه له خپل ذهن نه په لاس راوړي. د هغه لپاره به داسې عمومي صورت باندې یو څو شیان چې موږ ما کتاب لیکه په هغه کې موږ څېړنه کړې وه، زه به ورته وایم چې 4 مهم شیان دي چې په دغه لاره کې چې دا د موږ بدن په ښه حالت کې ساتي. نو دغه 4 شیان د دوی په ژوند کې ډېر مهم دي چې دوی باید متوجه شي ورته او خپل هدفونه هم که تعیني دغه 4 شیان په هغه باندې هم تاثیر کوي. نو اول شی به موږ اول مناسب خوراک ده. مناسب خوراک د هر انسان لپاره فرق لري، ځکه ځینې خلک چې مریض شي ورته یې پرهیز، طبیب ته لاړ شي، ډاکټر ته لاړ شي، هغه پرهیز ورکړي. ته مالګه کمه خوره چې فشار دې اخیستي، یا ته مثلا قهوه وخوره چې فشار دې ضعیف وي، چې فشار دې لږ درجه شي. دا هر انسان لپاره فرق کوي. اما مهم دا دی چې د هر انسان لپاره مناسب خوراک دا ده چې په هغه کې مناسب اندازه پروتین، ویټامین او کاربوهایدریت او مایعات موجود وي. او هغه شی چې دوی کوي ضرر ورته رسوي د هغه نه پرهیز وکړي. دوم شی چې مهم ده هغه دا ده چې دوی مناسب حرکت وکړي. لکه د هغه سلطان محمود په وخت کې حکومت تنبلخانه جوړه کړې وه چې څوک تنبل وو هلته به یې لېږل چې دوی کار یې نشي کوی، قرار به پراته وو. بالاخره دا له موضوع نه لږ لرې ځو، خو کله کله دغسې یو ټوکې هم چې راشي ښه به وي. دغه تنبلخانه ویم هر روز از تنبلا پر شده میرفت و بالاخره دیگه جای نبود. بالاخره از یکی از یاورای خود پرسند کرد که این موضوع رو ما چطور حل کنیم، این تنبلخانه خود دیگه جای نیست برای مردم. گفتی طور میکنیم که این تنبلخانه را در میتیم، اونایی که راستی که تنبل نیستن اونا کلشان میگرزه، باز اونایی که راستی تنبل هستن یک تعداد کم که میمانه باز اونا را میکشیم برشان یک جای دیگه تعیین میکنیم. نو په هغه رقم سره دغه مناسب حرکت د بدن د ښه والي لپاره ډېر مهم او مناسب ضرور ده. او هغه بدني او فزیکي کار او تمرین ده چې فزیکي کار باید وکړي. دلته هم په دغه محیط کې چې ډېر خلک د فزیکي کار وسیله نه لري، په یو کاندو یا اپارتمان کې ژوند کوي،
محیطي ورته ډاکټران ورته وایي ستاسې به دا ورځ 1 ساعت یا 2 ساعته قدم ووهئ یا جم ته لاړ شئ یا سپورت وکړئ یا بازي وکړئ یا بل شی دغسې دغه شیان ضرور دي ورته یا نور تمرینات د بدن لپاره. او بل دغه د بدن درست نیول ډېر خلک وګورئ چې په لار هم رواني هغه بدن یې درست نه وي نیولی چې دغه د مرکز ثقل ته ورته وایي سنتر اف ګراویټي د هغه نه حرکت نه کوي سر یا سر له بدن نه مخکې یا سر شاته نیولی یا کوږ رواني دغه حالت هم د دوی په عصبي نظام باندې تاثیر کوي. نو دغه پاسچر دې ته په انګلیسي باندې پاسچر یې مناسب پاسچر ولري. دغه دوه شیان ضرور دي د حرکت په هغه کې په ساحه کې. دریم څه ده مناسب استراحت وکړي. دغه مناسب حرکتونه هم د هر انسان لپاره فرق لري. یو انسان چې ځوان وي هغه کولی شي ځینې کارونه وکړي چې سپین ږیري خلک یې نشي کوی یا سپین سرې ښځې یې نشي کوی. نو هغه د دوی عمر او د دوی حالت د دوی محیط په اندازه باندې مناسب حرکت هر نفر لپاره پکار ده او مناسب استراحت هم پکار ده او په کافي اندازه خوب او تفریح دواړه ضرور دي. هم تفریح هم خوب او هم تلقین او تعمق چې کله کله د دې لپاره چې دغه د ژوند په ماضي او په مستقبل په مقصد ته څومره نږدې شوي په مقصد باندې څه خل ژوند کوي اهداف څه خل رانیوي دغه باره کې تلقین او تعمق وکړي دا ډېر مهم رول لري د بدن په محیط باندې. او څلورم مناسب تفکر او ذهنیت ده. دغه بیا بیرته موږ ذهن ته ځو. نو که چېرته ډېر خلک ما چې لیدلي دي دوی خوراک مناسب ده حرکت مناسب ده ښه په کافي اندازه استراحت هم کوي بیا هم مریض وي. علت هم دا ده چې هغه د دوی ذهن او طرز د تفکر مناسب نه ده. داسې افکار په خپل ذهن کې ساتلي چې یوازې د دې چې ده ته وده ورکړي د ده د توانمندي سبب وګرځي د دوی ته په لار کې مشکلات پیدا کوي. نو هغه دغه د ځان سره څه خل محاوره کوي. موږ ټول دین صاحب تو په دې کې یو تخصص لري موږ په هر حالت کې د ځان سره غږیږو که نور هېڅ شی هم نه وي بل څوک نه وي د ځان سره همیشه په حالت د محاوره کې یو. اما دغه محاوره څه خل موږ کنټرولولی شو چې خوشبینانه وي او مثبته وي یوازې د دې چې منفي وي. او بل مثبت اصطلاحات او د قوت ژبه په دې کې د دین صاحب موږ پروګرام لرو چې دغه د قرباني ژبه څومره زیات تاثیر لري د موږ په فکر باندې او هغه د ابتکار ژبه هم څومره تاثیر لري. نو که مثبت اصطلاحات استعمال کړو د موږ په صحت او بدن باندې تاثیر کوي. دغه خلاصه اوس تا ته یې پرېږدم چې ته زیاتې. ډېره مننه درانه صاحب تاسو ډېر خلاصه واقعا دغه مهمې برخې دي. یعنې تاسو د داسې برخو یادونه وکړه چې دا د هر چا په اختیار کې دي او تقریبا هر څوک ورسره مخامخ دي دغه نه. نو الله تعالی انسان چې په مخ د ځمکې یوازینی موجود ده چې دا د اختیاراتو نه برخمن ګرځولی ده. یعنی دوی خپل ځان باندې اختیارات لري او د باندې چاپیریال په مناسباتو باندې اختیارات لري. او دغه اختیاراتو مرکز کوم ځای ده چې تا مخکې یو څه نیمچای بیا یادوري وکړه چې بیا هماغه ذهن ده. زموږ لاسونه پښې نور جهازونه سره له دې چې دننه عمیقه وظیفوي رابطه لري د موږ له ذهن سره خو اصلي مرکز چیرته ده چې د موږ او تاسو ځکه هر چای د یو جینه اداره کېږي او نظم لري. د کنټرول مرکز کوم ځای ده یا د ارادې او د تصمیم مرکز کوم ځای ده. زموږ او تاسو هر څوک په دې پوهېږي ساده ډول باندې او هغه الله تعالی په داسې ځای کې ایښی ده چې هغه زموږ سر ده ډېر په لوړ مقام کې او هغه په سر کې ډېرې برخې ډېرې حسي برخې هلته شاملې دي د باندې محیط سره هم ډېره رابطه هلته موجوده ده.
تنفسي محیط سره رابطه موجوده ده، خپل حسي محیط سره، هضمي محیط سره، او دننه دغه مغز په هغه کې ذهن، او موږ یو اصطلاح لرو هوښیاري یا پاملرنه بعضې شیانو ته، او تفکر. دغه د موږ د ارادې او د کړنو مرکز ده. دا څنګه له نظم نه برخورداره سي، او دا څنګه تنظیم سي، دا څنګه ترتیب سي، څنګه جوړ سي، دې باندې بیا هم تاکید کوم چې دې ته موږ ډېره توجه نه کوو. هماغه داسې رنګ جوړ شوی، داسې په یو رقم باندې جوړ شوي، سره له دې چې ساختار اساسي په ټولو انسانانو کې یو شان ده، هماغه سافټویر یا هغه شی چې په دې کې ثبت شوي دي، هغه په ځینو کې ډېر خطرناک شیان ثبت شوي. تاسو د نقد خبره وکړه چې کله کله موږ د دې عادت نه لرو چې موږ خپل ذهن ته مراجعه وکړو، هغه افکار او احساسات چې زموږ په ذهن کې فعالېږي او موږ مختلفو انواعو د اعمالو ته هڅوي هغه نقد کو، بلکې راساً د هغه د قومندې په اساس عمل کوو. که په قهر څوک کنځلې کوو، دې نه خبر نه یو چې په څه شي په قهر سوي یو، ولې خفه یو، او د دې خفګان علتونه څه دي، موږ څنګه کولی شو چې هغه لرې کړو. یعنې په دې معنا چې موږ خپل ذهن ته مراجعه او مایند چټر او هغه محاوره چې په ذهن کې موږ همیشه چالانده ده، رنګ هغه د موږ له باورونو او عقایدو نه منشأ اخلي. د موږ باورونو او عقاید سرسري جوړ شوي دي له شروع نه. بیا موږ ورته مراجعه نه ده کړې چې موږ دغه مثلا موږ مسلمانان یو، کاتر د موږ باور څه رقم ده، یقین تر کومه حده پورې جوړ ده، یا موږ د موږ بدن غړي د موږ په خدمت کې د موږ څومره مناسبه پالنه کولی شو. تاسو ورته د خوراک اشاره وکړه. ناسم خوراک د بدن د مشکلاتو سبب ګرځي، او بدن د موږ داسې نه ده چې یو د بل سره اړیکې نه لري. یو برخه د بدن که چیرې لږ څه تکلیف باندې شي، نور ټولې برخې متاثره کیږي، ځکه یو نظم هلته موجود ده، خبرتیا موجوده ده، بېخبري نه ده، خودسري نه ده. هلته ډېر یو حساس نظم کې زموږ او تاسو بدن ژوند کوي. هره برخه او هر نوع مواد په یو بیلانس کې دي. هغه بیلانس حفاظت ته هوموستازیس وایي، دا یو د تعادل ساتنه. که موږ چارې خراب خوراک وکړو، هغه تعادل له منځه ځي. نو تعادل چې له منځه لاړ، ټول بدن فعالیتونه متاثره کیږي. یا حرکت، هغه یو مهم شعر چې په ملګرو ملتو کې هم ترجمه شوی او لیکل شوی چې عضو بدر دارد روزگار دیگر روزگار نماند قرار. نو په هر صورت دا ډیره مهمه ده چې موږ، ډیره مهمه خبره دا ده چې موږ په ډیرو غټو خبرو کې د باندې لګیا یو، د موږ ذهن ډیر د باندې متوجه ده، او د نن ذهن خپل ځان ته کمه توجه کوي، ځکه چې د باندې حالات اکثرا د موږ له کنټرول لاندې نه دي، بلکې د ذهنونو څخه راوتلې یو مسله ده. او خپل ذهن باندې کار لږ کیږي، لږ توجه ورته کوو خپل ځان ته، او نږدې ترین ځای او د پوښتنې ځای او د مسؤلیت ځای د موږ خپل بدن ده او د موږ خپل ذهن ده. نو زموږ له خپلو وطنوالو، مینوالو، ټولو خلکو نه چې دې پروګرام سره اړیکه لري، دا هیله کوو له خپل ځانه هم چې موږ ځان ته لږ مراجعه وکړو، خپل ذهن ته، افکارو ته، محرکاتو ته، او د خپل ذهن سره سم د بدن فعالیتونو ته، د هغو ساتنې ته، او خپلو عادتونو ته. ځکه زموږ عادتونه د موږ د زندگی شکل او نوعیت او حالت جوړوي. که چیرې د ښو خوړو عادت، د عادت که چیرې ورته وایي، یا بیهیویر ورته وایي، همدارنګه د ښه خوب عادت رامنځته کړو، د ښو حرکات رامنځته کړو. دا د موږ او تاسو په بدن باندې ډیر مثبت اثر کوي. نو زموږ مثبت بدن، جوړ بدن د موږ په ذهن باندې او ذهن پر جوړ بدن باندې، دا دواړه باید په هماهنګي کې چیرې وساتو، دا به ډیره ښه وي. عموما لودین صاحب، موږ د خپلو عادتو غلامان یو.
داسې فکر نه کوو، یعنې داسې یو ابتکار عموما نه لرو چې دغه خپل عادتونه نقد کړو. دغه عادت چې زه لرم چې څنګه یو موضوع باندې عصبي سم بذاتي قاریم کنځا کوم، چیغې وایم، دا یو عادت ګرځېدلی. فکر نه کوو چې دا درست ده که درست نه ده. څه رقم سره موږ نفوذ پرې راوستی سو، کنټرول پرې راوستی سو. تا ډېره ښه اشاره وکړله چې د موږ ډېر هغه تاثیر د موږ او د موږ توجه باید خپل ځان ته وي. دغه سلاید موږ پخوا په دې باندې غږېدلي وو چې اول دغه یوازینی ځای ده چې موږ ډېر کولی سو په هغه باندې کنټرول حاصل کړو، هغه د موږ ځان ده، د موږ بدن ده، د موږ ذهن ده، د موږ دغه نږدې نه برخې د چاپېریال چې دي. بعد له هغه نه چې موږ په دغه ساحه کې یو تعادل ته ورسېږو، هغه بالانس ته وویلې ورسېږو، بیا کولی سو خپل توجه کورنۍ ته د کورنۍ د مدیریت لپاره وکړو چې څه رقم سره موږ په هغو باندې تاثیر اچولی سو چې د هغو ژوند هم ښه سي، او بعد له هغه نه بیا کولی سو ټولنه کې نفوذ پیدا کړو. نو دغه یو مهم سلسله ده د موږ د توجه، موږ څومره توجه په کومه ساحه کې وکړو. متاسفانه اکثره خلک زه په تماس کې یم ورسره په یوازې دی چې د ځان باره کې د خپلې کورنۍ باره کې وغږېږي، په داسې شیانو باندې غږېږي چې په هغه باندې تاثیر نه لري. او ډیر وخت د موږ ډیره انرژي د موږ او ډیره خستګي سي معمولا د موږ ذهن ته بیرته راګرځي او په ذهن کې ثبت کیږي او معیوبه دوران او سرکل رامنځته کیږي په ذهن کې د موږ د کړنو د فکر کولو د باندې اړیکو چاپیریال نه بیرته د رابطې دغه بعضې منفي سایکلونه دي چې د موږ په میډیا کې او د موږ په ناستو کې دا دوران کوي، دا سرکل، او دا سبب د خستګي، د پژمردګي، د کرختي او د بې مسؤلیتي او یا کله کله د عکس العمل، او هغه عکس العمل هم چې په معلوماتو باندې بنا نه وي بلکې په قهر او په غوسې او په نفرت او په کینې باندې بنا وي. نو سبب د دې کېږي چې زموږ چاپیریال آلوده سي، ککړ سي. یو فزیکي ککړتیا ده، یو رواني او محیطي ککړتیا د غلطو خبرو، د خصوماتو، دښمنۍ او یا په ناروا ناوړه شیانو باندې بېجایه کلکتیا یا تشدیدي رویې غوره کول، خصومت او ځان ته هر څه مختص کول، یا مثلا که ټولنیز امانات هم وي او چارواکی هغه ټول ځان پورې منحصر ګڼي، یعنی یو عمومي شی چې هغه خدای پاک د ټولو د سعادت لپاره را لېږلی، هر یو حق لري. مثلا اسلام هغه دین ده چې د ټولې دنیا لپاره تعین شوی، سلامتۍ لپاره، د امن لپاره. هغه د چا شخصي شی نه ده چې په لاس کې واخلي، بلکې د آګاهي هغه سطح چې ټول هغه نه برخمن شي، ټول د هغه له فیض و برکت نه سعادت ته ورسیږي، خیر ته ورسیږي. هغه بعضې ډلو، بعضې ګروپونو، بعضې خلکو لاس کې اخیستی او نورو ته به اصطلاح خدای ناخواسته په داسې شکل باندې چې یو رقم غلطه انتباه ترې اخیستل کېږي. یعنې د حاکم و محکوم د ظلم په یو شکل باندې متاسفانه د سولې او د امن هغه پیغام چې پکې موجود ده هغه ورک ده پکې. نو له دې کبله موږ غواړو چې د چاپیریال د جوړولو لپاره دغه دننه 4 حلقې چې بیرته راوګرځو، ځان ته مراجعه وکړو چې موږ کې څومره سوله ده، موږ کې څومره امن ده، څومره آرامش ده، څومره نظم ده، د موږ صحت او سلامتي. د موږ شفاخانې له مریضانو ډکې دي، داسې مریضان حتی چې هغه منشا یې له دې نه اخیستل شوې چې د موږ د نورو د اعمالو په نتیجه کې دا مرضونه رامنځته شوي. فزیکي جګړې، رواني جګړې، همدارنګه د ستغو یا مناسبات چې موږ چې کوو د یو د بل سره اړیکې لرو، هغه د خدمت او د پیرزوینې په بنیاد، د همدلي په بنیاد باندې نه دي، بلکې د سلطې او زور په خلکو باندې د خپل حاکمیت په بنیادونو باندې چلیږي. له دې کبله هلته عمومي خفګان ده، نارضایتي موجوده ده، د همکاري کمبود موجود ده. همسایه‌ګان ګوره متاسفانه نن سبا د دنیا په ډیرو ناولو شیانو کې اخته ده.
د یو ملک تیری په بل ملک باندې، یعنی هوموستازیس دا معنا نه لري چې موږ تنها بدن کې ده، بلکې ایکالوژیک هوموستازیس یا تعادل دنیا کې مخ په عدم بیلانس باندې روان ده. د موږ شاوخوا دغه ما او تا کاناډا کې اوسېږو، د موږ د جنوبي همسایه لوی ملک ده، اما اوس په ډیرو ځایونو لاس لیکي ده چې دا غواړم او دا غواړم او دا غواړم کنه. یو نوع تشنج، یو نوع عدم اعتماد یا عدم باور یا عدم بیلانس شکل گیری کې ده کنه، یو نوع ویری موجودی دي. زه گرینلند غواړم او زه کاناډا غواړم او زه پاناما غواړم او زه افغانستان کې بیا هغه څه چې د خیخای په نوم باندې یو څه روان دی او هغه هم دغه په نتیجه کې چې دوی 20 کاله هلته جګړه کړې، دوباره غواړي چې هم خپلې پیسې په بندي کړي دي، هم غواړي چې هغه نور کومک چې انساني بنیاد باندې ده هغه هم ودرېږي کنه. نو اوس دغه بیلانس د ډیرو ناوړه افکارو او احساساتو له نتیجې نه، ناوړه باورونو په نتیجه کې راځي. یو غټ سړی چې ډیر قدرت او اقتدار ولري، دغه عقیده او باورونه ناوړه شي، مفسد شي، افکار مفسد شي، احساسات مفسد شي، نو ناوړه اقداماتو ته مخه کوي. مثال دغه د تاسو هم ګورئ، هغه کمپیوټر هغه کې په درسو کې به څه کمپیوټر ویلې، هغه کې دغه دوه شیان دي، انپوټ اوټپوټ. په انپوټ اوټپوټ کې دغه ته وګورو، دغه انپوټ دا دغه اوټپوټ دغه څلورو دایرونه، بیا دوی یې چې ګاربیج ان ګاربیج اوټ. او یو بل شی په کمپیوټر کې چې ما اورېدلی چې یو سافټویر د هارډویر، یعنی یو هارډویر دغه پرزې دی فزیکي وجود دی، یو سافټویر چې هغه پروګرام د څه پکې ځای کېږي، هغه پروګرام چې نننۍ سبا د سیاستمدارانو په وجود کې ده، هغه پروګرام چې د لویو سرمایه‌دارانو په وجود کې ده، هغه پروګرامونه چې نن سبا متاسفانه ټولنیز لوی مصلحین موږ په دې زمانه کې کم لرو، متاسفانه چې هغه د سولې او د امن لپاره دغه پیغام او دغه आवाज واوریدل شي، یو رقم د جګړو له تاثیر لاندې راغلی. دین صاحب دلته که زه خپل نظر شریک کوم د تاسو سره او د دوستانو سره، یو وخت په دنیا کې یو تعداد خلک موجود و چې په نوم د دولت مدار وو، یوز د دې چې سیاست مدار شي. اوس ټول دنیا کې هغه دولت مدار خلک نشته، ټول سیاست مداران دي او اکثر هم دغه د ټول دنیا او د بشر د ښېګڼې او د ښه والي لپاره فکر نه کوي، هغه خپله کوچنۍ دایره کې فکر کوي. په هغه اساس باندې بېګا هم زه ورته پرې غږېدو د دې لپاره چې دغسې یو حالت کې هغه کوچني هیوادونه لکه افغانستان یا لکه کاناډا چې نسبت له زموږ د جنوبي همسایګانو نه ضعیفه ده، دوی باید یو ابتکار ولري او په هغه کې هم په ټولنیز ډول هم په انفرادي ډول. بېګا ما درته ویلې چې په دغه کاناډا کې څه امکانات موجود دي، که اجازه راکړي زه به یې شریک کړم. مهرباني موږ او تاسو همدغه ویښته چې دغه موضوع د موږ او تاسو له فکر او له چاپېریال نه بېله نه ده، له دې کبله موږ غواړو چې دغه فورمولونه په یو عام چاپېریال کې هم تطبیق ته وښیو، یعنې تطبیق لارې پکې شته دي. تاسو یو ښه نظر درلوده د دغه ملک لپاره یا د افغانستان لپاره؟ دا اغاز سم کوم دي. نو هغه وخت چې د امریکا حکومت هغه وکړ دا لري کوم خو مخکې له دې چې تاسو دغه پروګرام ته داخليږئ، مثلا که افغانان اوس د خپل حالت د ښه کېدو لپاره کوشش دا وکړي چې یو موټی شي، یو بل سره تعاون وکړي، د اختلاف لارې او دروازې بندې شي او د عامه نظم لپاره، د سولې او د امن د ساتنې لپاره ټول لاس په کار شي، د اتحاد، اتفاق، یووالي او د بل سره د تعاون په لارو چارو باندې یو لویه فضا رامنځته شي او هماهنګي یا هوموستازیس ته لاره هواره شي،
نو هغه تهدیدونه چې ورسره مخامخ دي دغه نه به ان شاء الله په امن شي. یا په منطقوي سطح باندې نن ما واورېد چې پاکستان په کونړ باندې راکټونه ورولي دي. یعنی دغه د ګاونډیو خپلمنځي روابط که د خصومت او د چل او د فریب په بنیادونو باندې یو هم سعادت ته نشي رسېدلی، یو هم نشي کولی چې آرامه ژوند وکړي. نو دوباره فکر کول پکار دی په لویه سطح باندې. پاکستان، افغانستان، ایران خپل ګاونډیانو سره افغانستان مستحق د دې ده چې د دې پالنه او د دې حفاظت او د سولې او د امن د ثبات لپاره همکاري ورسره وشي. متاسفانه هلته ځینې کړۍ دي په هر ملک کې چې د خصومت او د ضرر رسولو په بنیادونو باندې روان دي. ځان ته هم ګټه نشي کولی په دې کې، معلومه خبره ده. او کله چې د همسایه دپاره مضر هغه دینی قاعدې نه موزي، نو تاسو مهرباني وکړئ چې هغه پیشنهاد هم چې کړی ده هغه واوروئ دوستانو ته او خپلو هغه وخت کاناډا تهدید شوله. په کاناډا کې یو سیاسي بحران موجود ده، لکه چې اخبارو کې خلک ترې خبر دي چې صدر اعظم په مقابل کې خلک جګ سوي وو او صدر اعظم بالاخره تصمیم ونیو چې راتلونکي څو هفتو کې استعفا وکړي او بل نفر د په ځای باندې تعیین شي. نو ما دغه شی ولیکه په لینکدین کې، لکه یو سرواز مکتوب داسې پیغام ولیکه چې کاناډا کې وضع ډېره بحراني ده. زه ډېر متاسف یم چې د موږ سیاسیون سیاستمداران د موږ لوی فکر نشي کولی، فقط د دې لپاره چې یو بل څخه یو د بل پښې څخه ووایي په هغه باندې مصروف دي. بیا چې پرونه بله ورځ وویل چې موږ غواړو اقتصادي قوه استعمال کړو چې کاناډا د موږ سره یو ځای شي. ما دلته وړاندیز وکړ دوه نقطې چې یو حکومت ناشنل یونیټي د اتحاد ملي او حکومت منځته راشي چې په هغه کې دغه څه حزبو رئیسان چې په پارلمان کې موجود دي د کاناډا پارلمان کې کابینه کې ځای ورکړی شي او کلیدي پوسټونه د کابینې ورکړی شي او یو لوی مجلس د اضطراري مجلس جوړ شي د ملي اتحاد د کابینې د غړیو او د هر ولایت والیان او د هغو هغه رسمي اپوزیسیون چې دي هغه ټول په هغه مجلس کې شامل وي او د کاناډا ګټې ټولې هغه لویه ګټې مد نظر ونیسي او حکومت ته هدایت ورکړي، مشوره ورکړي چې په څه رقم سره دغه تهدید په مقابل کې دوی ودرېږي. زه فکر کوم په دغه ټول نور کوچني هیوادونه خصوصا افغانستان کې هم، چون څو وارې دغه موضوع د افغانستان یاده شوې ده، هم د همسایګانو نه تهدید کیږي او هم د دغه زبرځواک نه تهدید کیږي. په افغانستان کې هم دغسې یو حرکت ته ضرورت ده چې دغه کوچني شیان ټول خلک پرېږدي او ټول متحد شي په دغه اوسني نظام یا یو بل نظام هر رقم چې راولي موافقې ته ورسیږي چې دغه تهدیدونه له خارج نه چې متوجه دي د هغو په مقابل کې دوی څنګه درېدلی شي او مقاومت کولی شي. یو شی په یوه پوښتنه درانه صاحب دا به تاسو سره زه شریکه کړم، اوس د ما ذهن کې راغله چې دغه نظامونه یا دولتونه د داسې یو نوع تهدیدونو یا حالاتو سره په خپلو قوانینو کې څه شی لري او یا یا که ضرور ده چې دا شی ولري په اول په خپلو قوانینو کې چې دوی وکولی شي څنګه دې ته مراجعه وکړي چې تر څو د یو لوی چتر لاندې سره یو ځای شي. ځکه چې په بعضې ملکونو کې مثلا یوه ډله یا سیاسي ګوند حکومت کوي لکه کاناډا کې، اما کله چې استقرار راځي د ټولو د یو ځایتوب لپاره تاسې پیشنهاد وکړئ چې یو لوی چتر څنګه رامنځته شي. آیا قوانینو کې دې ته ضرورت شته یا دې قوانینو کې شته دی شي ته یو شی؟ په کاناډا کې خو دا کار ډېر اسانه ده. اول خو د اضطرار په حالت کې قوانین موجود دي چې د اضطرار په حالت کې څه شیان کیدای شي، کوم شیان بند شي، کوم شیانو ته اجازه ورکړی شي، حکومت اردو په څه رقم سره کار وکړي. اما په کاناډا کې
پارلمان موجود ده، پارلمان کولی شي نوي قوانین جوړ کړي د هغه حالت لپاره. نو تاسو څنګه فکر کوئ دلته خو یو څه فضا داسې خلاصه ده چې د حالاتو سره سم او دغه سره د مقابلې لپاره تدابیر دوی په سیاسي اجتماعي او خپل ځان د قوت لپاره ایسي. نو افغانستان غوندې ملک چې هغه د جګړو نه هم ډیر متاثر ده او تر اوسه پورې داسې ناشنل یا ملي پخلاینه په هغه مهمو ابعادو باندې چې خلک له تنګو ګوندي او ډله ییزو قالبونو نه راوځي د افغانستان او د دې ولس د حفاظت لپاره، د امن لپاره، د نظام د ساتنې لپاره، ځکه د هر نظام خپل مکلفیتونه د خپل ولس او د خپل جغرافیې او د خپل منافعو لپاره لري. نو څه پیشنهاد کوي چې افغانان که خدای ناخواسته له زبرځواکونو نه او یا اوس وړې علامې د همسایګانو نه موجودې دي چې دا ښیي چې دغه نظام د بقا او ثبات لپاره خلک توطیې جوړوي؟ د ما په نظر باندې خو په افغانستان کې له کاناډا نه ډېر اسانه ده. اول خو ځکه چې عمومي قانون د دې لپاره موجود نه ده، بل په افغانستان کې په عنعنوي ډول باندې علاوه په دې چې افغانان په خپل منځ کې تربورګلوي لري، تربګنۍ لري او یو د بل سره جنګ کوي، که چېرته له خارج نه تهدید سي ټول متحد دي د هغو په مقابل کې. دغه د موږ هغه ملي دود او دستور چې په افغانستان کې ده داسې جوړ شوی ده چې د خارجیانو په مقابل کې ټول ودرېږي. مثلا د انګریزانو په وخت کې وزیر اکبر خان د کندهار و آماده مبارزه د انګلیس په مقابل کې له شمالي نه شروع کړله. دغسې یو موجود. یا مثلا عبدالرحمن خان صاحب کابل ته راته د بخارا نه د خپله مبارزه شروع کړله او داسې پسې راته تر څو چې بالاخره په هر حالت په سیاسي موضوعاتو زه نه ورګرځم، اما زه په دې باندې ورګرځم چې دغه د افغانستان جغرافیه په داسې حالت کې چې له خارج نه تهدید سي په هره ساحه کې ټول کولی سي یو د بل سره متحد سي. اما د هغه لپاره درست زعامت ته ضرورت ده. داسې یو دولت مدار خلک پیدا سي په عوض د دې چې سیاست مداران وي. او په هغه کې نو اوس نه پوهېږم چې موږ داسې نفر لرو په ټولنه کې چې دومره لوی فکر وکولی سي هم په دغه تحریک طالبان کې، په دغه اسلامي امارت کې او هم د امارت نه د باندې داسې خلک شته چې دغه خپل حزبي او ډله ییز منافعو نه تیر سي او ملي منافع مد نظر ونیسي. د دغه لپاره موږ دولت مدار خلکو ته ضرورت لرو. درانه صاحب یعنی دغه موقع خو دې چا نه بند نه وي که نه پخواني دولت مدار سیاست مدارانو نه چې دولت مدار ته عبور وکړي، انتقال وکړي، او نه اوسنۍ دا اوسني چارواکي هم چې یو نسبي امن او سوله او ظاهري هغه فزیکلي سوله رامنځته شوې ده. په دغه حالت کې هم څومره د انکشاف لپاره شرایط او فرصتونه رامنځته شوي او دوی هم لاس په کار دي د وطن د تعمیر لپاره. اما داسې دغه قوت څومره زیات چې د تعمیر او آبادۍ او د حفاظت په لار کې دغه انرژي ټوله یعنی موږ که عکس العملي یا ریاکټیو عمل په عوض باندې پرواکټیو خواته راوګرځېږو، نه پوهېږم دا پرواکټیو یا تدابیري او تعمیري ویښتیا رامنځته سي. د یو لوی فکر یو لوی چتر لپاره موږ هغه 2 کاله 3 کاله تېر شول، که چېرې اوس د دې فکر رامنځته سي چې د سیاست مداري نه دولت مداري او د ولس منافعو ته د خپل دین او د خپلو عنعناتو د ساتنې لپاره یو لوی چتر رامنځته سي. انشاءالله چې دغه تهدیدونه به په اسانه توګه باندې دفع او رفع سي. نوردین صاحب د منځګړیتوب پلاوی چې موږ کار کوو 3 کاله مخکې موږ یو وړاندیز وکړ د دولت مداري ساختار موږ وړاندې کړ امارت ته چې تاسې کولی شئ په دغه رقم سره دغه خارجي ملامتي چې په افغانانو باندې وراچوي، دغه تهمتونه چې په افغانانو باندې کېږي، د هغو ټولو د حل لپاره موږ وړاندیز وکړ چې په څه رقم سره یو نظام په افغانستان کې منځته راسي چې
د موږ په حساب باندې هم شمول وي، نه د نورو په حساب باندې. اما چا غوږ ورته ونه نیو. اما هغه وړاندیز اوس هم موجود ده، دوی کولی شي هغسې کار وکړي. یعنې لارې چارې ستا باندې نه دي که نه؟ نو امید لرو چې زموږ چارواکي د دغه تهدیدونو مقابل کې هسې دفاع او بالمثل او د جګړې نه لرې وساتل شي. موږ هېڅ وخت د همسایه‌ګانو بد نه دي غوښتي، چا باندې تعرض هم نه ده کړی، نه ده سوی. نو همسایه‌ګانو خیر به هم په دې کې چې دا ساحه د امن ساحه وګرځېږي او د دوی د مفاهمې او د مذاکرې یو سیستم فعال شي په عوض د دې چې جګړې او خصومت او وژنې او وینې تویونې رامنځته شي. متاسفانه د موږ د ګاونډیانو نیتونه د هغوی په عمل کردنو کې په تاریخي ډول معلوم دي او د دوی خیر هم په دې کې ده چې د مذاکرې، مفاهمې او د سوله ییز بنیادونو د ټیکاو دپاره په منطقوي توګه هم کار وشي، پیل شي. او زه د دې غوښتنه دا لرم چې اسلامي امارت باندې ډېرې یا اسلامي د ملک ولس باندې ډېرې سړې تودې تېرې شوي وای. طبیب هغه داسې رنځ پې تېري که دغه ابتکار چې همیشه یادوي خارجي سیاست کې افغانان یا اسلامي امارت چې موږ د ټولو لپاره د هر چا سره موږ غواړو روابط او اړیکې ولرو. اول د خپلې اړیکې د خپل ولس سره د خپلو دغه ځوان نسل چې ورنه بېګانه سوی، ترنه لرې سوی، د دې ته څنګه پلونه جوړ شي او دا ځوانان چې په جایه په خصومت کې اخته دي یو ډول دا څنګه دوباره د خپل وطن برخه شي. د دې لپاره پروګرامونه پکار دي. او هغه مهم عنصر دا ده چې دوی څنګه کولی شي هغه د فرضي خط وړاندې نه چې تهدید د افغانستان لپاره دي هلته څخه دوی خپل اړیکې جوړولی شي. یعنې دا مهمه خبره دا ده چې په منطقوي لحاظ باندې او بل داسې دی څنګه وکولی شو چې موږ دغه تهدیدونه چې روان دي رفع او دفع شي او نیک همسایه‌ګان خو د ژوند او د ترقي او د سولې دپاره ښیي. موږ او تاسو په عوض د دې چې خصومت او دښمنۍ او جګړو ته مخه وشي، د امن او سولې دروازې همیشه خلاصې دي که څوک وغواړي چې د هغه په لور وخوځېږي. نو په د وخت پروګرام هم د موږ او تاسو مخ په خلاصېدو ده او خلاص ده او لږ زره یو جانبي موضوع ته هم لاړ شو. موږ خو عموما د سیاست نه لرې یو، اما دغه د محیط باره کې ضرور و د ما په نظر باندې چې موږ داسې یو هغه وکړو چې محیط څنګه د موږ په ذهن، د موږ په ژوند، د موږ په کار، د موږ په هر شي باندې تاثیر کولی شي. او که موږ ابتکار ونه لرو موږ به د محیط تر تاثیر لاندې راځو. او اوس په دغسې حالت کې یو چې موږ عکس العمل باید وښیو، په عوض د دې چې ابتکار هم کړی وای له مخکې. و یعنې د بیلانس د ساتلو لپاره د موږ وجود د موږ په بدن غړي مختلف داسې یو میخانیکیت لري. دا طبیعي ډول باندې الله تعالی په بدن کې دا ایښی چې یو شی زیات شي د هغه د کمولو لپاره دستي او امر صادریږي، د کم شي لپاره بیا د هغه امر صادریږي چې هغه واخیستل شي. نو دغه بیلانس یا هوموستازیس نه تنها دننه د موږ د غړیو ترمنځ او د ذهن او د بدن ترمنځ بلکې د باندې چاپیریال په اړیکو کې او د باندې چاپیریال لوی اړیکې موږ او تاسو هغه ته اشاره وکړه چې د نظام په منځ کې دي او د نظام نه د باندې د همسایه‌ګانو سره دي یا د دنیا په سطح باندې. نو دا بې ځایه نه وي درانه صاحب، دا یو ښه موضوع وه چې قابل د دې ده چې دې باندې بحث وشي. متا د موږ موضوع نه ده، موږ غواړو چې هغه میزونه یا هغه غونډې یا هغه مجلسونه چې هلته په سیاست او په نورو خبرو باندې خبرې کېږي په عوض د دې چې عکس العملي او د ریاکشن شکل ولري، په دې د تدبیر او د ابتکار نوښت او د بیلانس لپاره خبرې وشي او علما په دې باندې تحقیق وشي، پیشنهادونه وړاندیزونه وشي. نو ان شاء الله چې د دې خطې او دغه منطقه کې چې دا د سولې او د امن مسله به قوي شي. دوستانو سره به خدای پاماني وکړو په راتلونکي پروګرام کې به انشاءالله دغه نه برخې د چاپیریال یو دوه نورې برخې به حلاجي کړو. او په خیر سره
الله دې وکړي چې دوستان حاضره د خدای په خوشحاله امان شي دې ولري. او خدای په کولی امان. شي خپل تبصرې د موږ سره شریکې کړئ او پخواني پروګرامونه په افغانستان پیس چینل کې وګورئ، سبسکرایب یې کړئ چې بیا معلومات درکړي، د نورو دوستانو سره یې شریک کړئ. بس د خدای په امان. ډېره مننه. ښه جمعه، ښه وخت ولرئ. الله هم حافظ. السلام علیکم ورحمت الله.